د عطا محمد نور او عبدالله ترمنځ کتنه او روغه جوړه. عبدالله د څه لپاره د عطا محمد نور کور ته ورغلی و. دواړو مشرانو په کومو موضوعاتو بحث کړی دی. دا چې څه یې ویلي دي په دغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د عبدالله او عطا محمد نور ترمنځ روغه جوړه کلونه وروسته یې یو له بل سره ولیدل. راپورونه وایي چې د کلونو زړه بداوي وروسته د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور سره لیدلی دي. ویل شوي چې نوموړی د عطا محمد نور کور ته د مور او خسر د مړینې له کبله د غمرازي لپاره ورغلی و. ځینو سرچینو ویلي چې په دې لیدنه کې دواړه سره پخلا شوي دي. عطا محمد نور پر خپلې فیسبوک پاڼې له عبدالله څخه د ورتللو غمرازۍ له کبله مننه کړې ده. نور د عبدالله تر ټولو نږدې سیاسي متحدینو څخه و، خو د ملي یووالي حکومت پر مهال اړیکې ورسره ترینګلې شوې او تر ټولو ژست تورونه یې پر عبدالله ولګول. ډاکټر عبدالله څه موده مخکې د عطا محمد نور د مور د مړینې له کبله د غمرازۍ خپاره کړي پیغام کې هغه ته د ورور خطاب کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم ضرور د سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د تازه خبرونو او مهمو جزئیاتو څخه زر تر زره خبردار کړای شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لرئ. الله پامان.